نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وای فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث کپتا سو کې د یو سړي روژه و ناغه د فسق فساد نه کوي کرمبوټونه مکوه چکه مکوه خو روژه ده ولا يجهل دا سړی چې د جاهلانو چمونه نه کوي جنگونه دې نه کوي جنجالونه دې نه کوي خلکو ته شکنځلان نه کوي وإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم که بل چا جنگ در سره کوي نبی علیه السلام ورته ورور زما روژه ده خپل روژه نسم خرابولی بس السلام علیکم ځنې روان سي دا روژه بر روژه ده که دې دغسې وکړل چې په روژه کې دې ښکنځل پرېښول پوچ و فحش دې پرېښول د چا سره دې جنجالونه او جنګونه پرېښول اوس نو پر دغه روژه هغه درته وایم چې خالي ثواب چې پر الله تعالی درکوي هغه پر دغه روژه بر درکوي دغه د خواص روژه ده ما درته ویل د اخص الخواص نه ده هغه درته پرېښول چې الله تعالی ته ماته پر روژه ثواب راکړي هغه ثواب دی نو دغه چې الٰه العالمین به تا ته بر ثواب درکړي تیر جمعه می حدیث درته وایي ګوره چې نبی علیه السلام مبارک وایي کم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش ډېر داسې خلک ستا روژه کې روژه ده خو نور ثواب نبی علیه السلام وایي نه دی پیدا کړی خالده آیا پیدا کړه چې ګرده ورځ وږي وګرځېدی تږي وګرځېدی ثواب نشته ثواب دی هغه وخت چې د غوږو دیم روژه سول د سترګو دیم روژه سول د غیبت دیم ځان راوګرځوي د درواغو دیم ځان راوګرځوي دا ټول شان چې دی وکړل نو ثواب دی ها یو شی لا یاد لره په روژه کې چې د روژه ونیول ماښام چې روژه مات وسو اوس به څه چمکه اوس به تل په دوه حالتو کې یو حالت به دی چې خوشاله به چې لله الحمد الله تعالی دې شکر وي چې ماته دې توفیق راکړي چې ستاسو عظیم فرض نه ادا کړل خو بلې خواته به دې زړه په لړزان وي چې رب تا به قبول کړي که به دې نه قبول کړي داسې نه چې په دې خپل روژه باندې دومره غفلت ته ولوېږې چې خدای دې یې چې ته چې واپس دغه روژه د بالا زه وبخښل سولم نور چې مې ارڅه کول یا صوفیه مبارکان او اولیاء مبارکان هغه مبارکان چې به روژه رالل چې روژه مات به وکړي په ژړا به سول ژړله به ول رب ته زما روژه به د قبول ځای ته رسېدلی که به نه رسېدلی الله جل څخه به بیر هم کوي امام احنف ابن قیس یو چا ورته ویله ول دا روژه منې ته ډېر ضعیفه احنف ابن قیس ته وویل دورت انی اعده لسفر طویل زه خو خورا په یو اوږده سفر باندې روان یم د مرګ نه د معلومه چې کله به روان سو الله تعالی دې راته وساتي څومره اوږد سفر دی چې دلته جماعت سترګې پټې کړلې د غسل پر تخته کښېښولې بیا به د قیامت په ورځ سترګې رړنې والصبر على طاعة الله سبحانه اهون من الصبر على عذابه ول خدای پر دې عبادت باندې په دې روژه کې صبر وکم دا راته وصالي در دې چې بیا پر عذاب باندې صبر کوم عذاب نه سم زغمالای د قبر عذاب چې بیا زغمم د آخرت عذاب چې زغمم دراغه دره ته وصالي چې ته بسترګي وتره باندې کم غوژونه به څه باندې کم خله به څو غړي باندې کم د خوراکو د څنګه بدان راوګرځو